السلام علیکم. السلام علیکم. جوړ عبدالقیوم بیدار ته وروغه څوک یې ډېره ډېره مننه وروره، سلامتي دې غواړم. وایه وروره څه حالات لري؟ له ډېر وخته راسې د تعقب کوم خو بیخي ولاکه پیغمه چې د ما د تا نصیبه نسته که څرنګه الله مو دې په حقیقت کې نصیب سره وکړي چې مخامخ شو سره. الهي امین. امین کې امین کې امین کې دا درې میاشتې کېږي زه تا تعقیبوم دا درې میاشتې کېږي د تا برنامې او بیانیې اورم ډېر خوند راکوي د تا فکر او د تا سوچ دې ته زه ډېر درناوی لرم خو بس نن چې څرنګه مې ولیدې چې ما زنګ کال درته ولیکو چې زنګ وکړه قسمت و تا کال وکړو نور خیرات ته په صورت ښه یې سلامتي دې غواړم وروره، الله دې جنتي که. څه داسې خاص پیغام راکول غواړې وروره؟ زړه کې د څه شی دې را سره شیر کولی شي؟ د ادب او د عزت خبرې مهرباني. نن خو دې موضوع نسته داسې مخته یې د شی دې لیکلي نه وله زه وس رالم که څه داسې لږه رڼا پرې واچوې بیا به څه خامخا هغه در سره شیر کړو. د ادب او د عزت خبرې چې چا سره وي که نه موضوع ته دې مه ګوري او را سره شیر دې کړي. زه داسې انسان نه یم چې زه به همیشه درته موضوع را سپړم او تاسو په هغې موضوع باندې خبرې کوئ. تاسو د لایف کې راغله دې پیج کې یو مسافر پیج کې صرف دغه یو مسافر نه دی مطلب چې هر یو مسافر دی نو همسفر یو په دې پیج کې هر یو مسله را سره چړلی شی وایه چې وروره زموږ په علاقه کې یا نن سبا داسې حالات روان دي نو دا ویډیو ډېره خلکو ته رسېږي که فکر وکړئ. خویندې ورونه د دنیا خلک کورونو کې ګوري د دنیا ګوټ ګوټ ته دغه ویډیو روانه ده زما لایو ویډیو نو بهتره به وي چې یو ښه خبر خلکو ته ورسوو که نه یو ښه پیغام ورسوو یا داسې یو کار وي چې هغه نه په کار د مونږ منې شو هغې باندې په کار تاسو خبرې وکړئ نو خوند نه کوي چې ګپ شپ او دغه شانتې هغه وکړو بعضې موضوع پښتانه یو چې پښتانه یو په کار د خپل کلتور خپل غیرت خپل کو چې کوم غیرت کوم کلتور زمونږ خپل دی غیرت دا نه چې جنګونه او کست او د غیرت نه وایي دته سپو عادتونه وایي غیرت مینه محبت باندې خوند کوي په مینه محبت نور چې هر قسم ته مسالې را سره چړی خو د ادب او د عزت په مقام کې به مزه وکړي چې وایي کو مسله هغه مزه کوي چې په درندې سره یې شروع کو او په درندې سره یې ختمه کو هرې مسالې ته درته تیار یم خو چې په درندې به را سره شروع کوئ په درندې به را سره ختموئ په شرط دی دویم شرط پکې ده چې عزت به مې کوي عزت به دې کوم تر اخره پورې به ورونه وو نور مسالې که حل کېږي او که نه کېږي ورورولي به قایمه ساتو. اسکندر وروره ته خو ګوره د موږ ورور یې ته خو مسلمان یې الحمدلله موږ مسلمانان یو تا افغان الحمدلله موږ هم افغان دین په دنیا الحمدلله او د ادب او احترام باید موږ هر انسان ته ولرو کافر یې لیکن ادب باید ولرو اخلاق ولرو انسانیت ولرو چې هغه د موږ له ادب او له اخلاق او له انسانیت چې متاثره شي او د موږ مذهب په باندې ګران شي زه د محض یو مسلمان یم چې په ما کې اخلاق نه ادب نه انسانیت نه او له ما چې خلک نفرت کوي د ما له اخلاق او د ما له ادب او هغه به د ما مذهب ته څه راشي ډېره بهترینه خبره دې وکړه د خلکو باندې راتاو شم درته دا ګوره ښځې سړي وره دا ټول صحیح ده اوس دغو ته ګوره دا دوه دانې ناستې صحیح ده زه اوس ورځم دوی باندې سلام کوم اوس مخامخ یې ګوره دوی اوس ماته څنګه په ادب کې سلام راکوي صحیح ده زه په خپله ژبه کې ورسره ادب ته یې ګوره چې کافر دی صحیح ده اوس ګوره یې ورته ستاسو مخامخ Grüß Gott, wo die Parkplatz ist? Die Parkplatz? Große Parkplatz. Ich habe die Auto gestellt. Da vorne. Oh, danke schön. Danke. Kilometer. Fast, danke. خاوند او خپله ښځه منځ کې ناست دی صحیح ده نو په ادب مې ترېنه پوښتنه وکړله په ادب یې راته هغه راکړله دا یې راته ونه ویل چې ته مسلمان یې تخته دغه ځای نه صحیح ده اوس خبره د ادب و د هغه یې وکړه که نه یقین دې په خدای وشه موږ مسلمانانو کې ادبیات ختم شول هغه عزت په سترګه چې یو چا ته ګورو که نه هم ورک شول یو قسم ته بې حیا شول یو بل سره په دې ښه پوهېږې بې حیایي منځ ته ډېره زیاته راغله همدغې بې حیایي زمونږ ادب د باران په شانتې یو کاغذ باندې چې کله باران ورېږي نو هغه کاغذ اوبه واچوي زمونږ او تاسو د بې حیایي په وجې باندې زمونږ او تاسو ادب خاورې شو زمونږ د ټولو نه الحمدلله ډېر ښکلي پښتانه لرو ډېر ښکلي
مګر همدومره درته وایم چې ډېر زیات پښتانه هم بې ادبه شول. یو مثال به درته درکړم. پرون زما یوه ویډیو لیدله، یقین مو وشه، دا خلک نه تعقیبوم، دا خلک بیخي نه تعقیبوم چې دغه لایو ویډیوګانو کې راځي پښتانه که د افغانستان نه دي که د پاکستان نه دي. دا ډېر بې ادبه او دوی دا فالوورز یې هم ډېر بې ادبه. یو ملګري راته وویل چې وروره ته خو دا خلک نه ګورې، خو دا ویډیو لږه وګوره، لږه تجربه خو به واخلې که چې دا څه قسم ته انسان دی. تاسو ته به پته وي دغه کاري عیسی هر سړی به یې پېژنئ، په بدو یې پېژنئ. ما ته پته دی چې څوک هم په ښه نه پېژنئ. څوک هم ما تر اوسه پورې کم داسې پښتون ونه لیدلو چې راته ویلي وي چې ښه سړی دی. هر سړي راته ویلي چې دا شیطان سترګه دی، هر سړي راته ویلي چې ډېر فضول انسان دی، هر سړي راته ویلي چې ډېر بې ادبه انسان دی. نو ده نه به خدای پاک څومره ناراضه وي. هغه پرون ما د ده یوه ویډیو لیدله، قسم په خدای درته قسم کوم چې داسې حق حیران پاتې وم. اول چې د ده ګیره، د ده جشمې، د ده ټیپ و انداز، دا د یو دروند پښتون دی. د ده ژبه چې کومه تعلیمي لحاظ سره چلیږي، خو د ده کردار، د ده د خبرو انداز او د ده چې کوم جهالت په زړه کې و، ټول په خولې ترې راوتلو. نو والله قسم دی چې ډېر په مشکله باندې بعضې مسلمان ته ووایم چې لعنت دې په تا باندې وي. نو والله چې پرون مې 3 ځل ور باندې وویل چې لعنت دې په تا باندې وي، لعنت دې په تا باندې وي او د خدای لعنت دې په تا باندې وي چې دومره څنګه یو بې ادبه انسان، دومره څنګه بې اخلاق او غټ سړی دی، زموږ د پلار په ځای دی، غټ سړی، هغه رقمه بېهوده بې ادبه خبرې کولې. توبه خدای، هغه څه کوې؟ صبر وکړه. دین علاوه چې د لاندې کوم کمنټس راتله، هغه کمنټس کې 50% د سره ولاړ د په شانته جهالت کې خبرې کول او 50% مخامخ سیده په سیده د مور او خور ته کنځا روانې وي. والله داسې توبهګار شم، توبهګار. زما پر پیج کې پرون یو بې ادبه انسان راغلی و، صرف یو 5-6 سکنډو د پاره راغلی و چې کنځاګانې یې وکړې. دا بعضې ملګري به ګواه وي. والله زه یې دومره نه یم خفه کړې لکه څومره دا فالوورز یې خفه کړل. او نن باقاعده موږ ورپسې انویسټیګیشن کړی و چې هغه کس په ترکیه کې موږ را پیدا کړو، اوس ټلیفون نمبر یې هر څه چې دا موږ انویسټیګیټ کړو. ورته ووایي چې پرون د شراب څکلي و، د انسانیت په ژبه یې پوه کړو. صحیح دی؟ دا ته لایو وایم. تاسو سوچ وکئ چې موږ دومره شی نشو برداشت کولی، پښتانه یو که نه، عزتدار یو که نه. دا خلک څنګه دغه خبرې برداشت کوي؟ مخامخ ورته مور او خور کنځا روانه ده، مخامخ، یو نه دوه نه، په سلهاو کمنټس. او بیا بعضې داسې یو بې ادبه انسان هم را پیدا شي چې هغه کمنټ کې راتاو شي ستا را ټول افغانستان به داسې وکړي، او بیا یو بعضې بې ادبه را پیدا شي وایي چې ستا را ټول پاکستان داسې وکړي. تاسو ماته دا ووایئ د شیطانۍ بنیاد چا کېښولو؟ د شیطانۍ بنیاد چا کېښولو؟ همده کېښولو که نه چې شیطان سترګه ورته وایي. نو والله قسم په خدای د خبرې دی ادب دی وکړلی که نه، نو درته ومې وی چې صحیح د پښتانو کې به ډېر ښایسته خلک وي، خو داسې بې ادبه، داسې کمکلان او داسې جاهلان هم لرو چې باقاعده غټ پیجونه لري او ځان ته افلاطون وایي، او مګر هم اوقات یې د یوې سپږې ده. پوه شوئ؟ اوقات یې د یوې سپږې ده. سکندر لالا، زه خپله باندې ډېر دا کاري عیسی پښتونیار صاحب ده و یا یو څو نور نفر هم شته، د ګورم یې وینم یې اکثره ما ته والله زړه راشي. زه وایم چې او ظالمانو تاسې خو د پښتني ښې ډېر رودلي دي، تاسې د پښتنو زمنې ته چې ولې دغسې کوي؟ موږ ډېر سخت ادب لرو، پښتون ډېر غیرت لري، غیرتي قوم ده. وره دومره غیرت لکه په پښتنو کې چې ده، یا دومره مثال ننګ و جنګ لکه په پښتنو کې چې ده، یا دومره پرده لکه په پښتنو کې چې ده، د نړۍ په یوه ملک کې هم دغومره پرده او عزت نشته. تاسې ولې په دا خپله خوله باندې هم ملک بدناموئ، هم خلک بدناموئ، هم شاته د مخ کردار کشي کوئ، د مخ کلتور کردار کشي وکړله، ټول ملک ته هم خلک په هغه سترګه ګوري چې دا به ټول دغسې بې ادبه قوم بې ادبه خلک به وي. نو سکندر لالا دا د تا غوندې خلک ادب په چوکاټ کې اخلاق او مینه او محبت لري،
هغه زه اصل فالوور بولم او هغه اصل مبارزین بولم د یو محبت له خپل قوم سره له خپل ژبې سره له خپل ملک سره بولم ما ته دغه خلک ډیر خوند راکوي بیا ادبي څه معنا لري بېسوادي بېسواده سو بیا ولې تا ته مور پلار دغه تربیت درکړی ده آیا تا ته د تا ټولنې دغه تربیت درکړی ده اسکندر لالا بخښنه غواړم زه په یو وخت کې ورته پکتیک نو ورې ما د یو کور پوښتنه کوله دا ډیره جالبه خبره ده نو یوه اویا کلنۍ ښځه ناسته وه ما غږ پې باندې وکړو ملعدې فلاني کور کومه لار تللې ده دې غږ نه وکړو بیا مې ورته ویلې ملعدې فلاني کور ته کومه لار تللې دې بیا غږ نه وکړو دریم وار مې ورته ویلې ملعدې د ما د مور په عمر یې له ما نه لار غلطه ده ما ته لار راوښیه ګوره په پښتني کې دومره غیرت ده دا د هغې پښتني اولادونه دي چې زه د لمسي په ځای وم ما ته له شرمه لار نه سوی راښوولی نن د دنیا په یوه ملک کې دومره حیا نشته لکه د ما په افغانستان کې چې ده بیا موږ بې ادبي کوو یا بداخلاقي کوو نو دا خو د موږ لپاره ډېره د شرم خبره ده د موږ لپاره د مرګ خبره باید په مینه او په محبت او په اخلاق باندې دنیا ځان ته رانږدې کړو لکه نبي علیه السلام چې کفار سینې ته ورنږدې کړو او کفار ځان سره یو کړو د اخلاق او د ادبیاتو په چوکاټ کې او اسلام یې په دې طریقه په یغو باندې تسلیم کړو نو دغه بد اخلاقي څه معنا لري یو مفتي یې چې بد اخلاقه یې زه څه کوم یو بېسواده دی چې اخلاق لري ما ته هغه ډېره غټه معنا لري چې په هغه کې ښه انسانیت او ښه اخلاق دلته یوه پښتنه مور ده او یو پښتون زوی ته نه پیدا شوی ده صحیح ده پښتون زوی د پښتون په ځمکه ترېنه پیدا شوی ده که د پاکستان پښتنه خاوره ده او که د افغانستان پښتنه خاوره ده دلته راغللی دلته په یو عیسوي جنۍ باندې ورمین شوی دی یو کافر جنۍ باندې او هغې جنۍ ورته ویلي چې ما سره رابطه مه کوه په دې چې ته یو مسلمان یې اول خپل مذهب پرېږده بیا زه تا سره واده کوم بخښنه غواړم موټر پسې ګرځم ګاډی مې خدای خبر چېرته ودرولی هغه چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه زوی چې دی هغه بې ادبه لاړ دی دین مذهب یې پرېښولی دی عیسوي شوی دی او دې جنۍ سره یې واده کړی خو مور دی که نه یو کافر زوی هم خپلې سینې پسې کلک تروي هغه ما ته وایي ما چې ولیدلو نو د زوی ته یې پاسه کور کې ځای ورکړی دی ما ته وایي چې خدای ته وګوره د زوی ته مې لږ نصیحت وکړه ستا خبرو باندې کیدای شي چې راتاو شي زه دې هلک ته حیران پاتې وم ما ویل واقعي چې که تا چېرته پښتانه وګورې نو تا ته به وایي چې ستا مور داسې کوم چې غلطه تربیه یې درکړې ده او هغې مور چې ما ته یې تربیې باره کې کومې خبرې وکړې چې دې زوی ته ما څه قسم ته تربیه ورکړې ده خپل اوښکو باندې خپل ګریوان یې لوند کړو اوس تاسو ما ته دا ووایه چې د مور غلطي شوه د مور غلطي شوه دا بې ادبه خلک چې دا ناست دي دغو ته خو مور او پلار ډېره ښه تربیه ورکړې ده ډېره ښه بهترینه تربیه یې ورکړې ده خو مګر هم دا همغه مطلب شو چې دا یو کس د یو جنۍ لپاره کافر شو او دوی د کوم لالچ دپاره خپل ادب خپل انسانیت خپله پښتو خپل کلتور خپل افغانیت یې پرېښللو خپل پاکستانیت یې پرېښلو تاسو ما ته دا جواب راکړئ دغې ته سړی حیران شي که نه حیران شي بالکل حیران شي الله تعالی دې موږ ته ټولو ته وکړي دی مو خوشحاله و آباد لري ډېره زیاته مهرباني په عزت لره د ما هغه در سره سیف که دا 3 میاشتې کېږي چې زه د تا په هغه کې وم خو نن الله تعالی مخامخ سره په کال کې واخیسته او سره مخامخ یې کړو الله دې په عزت لره اسکندر وروره موږ ته څه خدمت الله مه خرابوه الله دې دنو دنیا برابره کړه الله دې کامیاب او کامرانه لره بس په ټولو ملګرو د تا سره د تا فالوور او ملګرو ټولو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله دې خوشحاله و آباد لره جنتي شي د خدای په امان وعلیکم السلام ملګرو لایو ویډیو خو مې در سره دومره زیاته نه کوله په دې چې جان دوران صاحب لایو راځي انشاءالله ښکلی پروګرام به در سره کوي او بعض داسې دی چې کامران رینټل ترانسپورټ تاسې موږ ته راشئ ټلیفون ته
ټلیفون درته روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر وره. روجانه خی جوړې ټیک ټاک. شکر. سلامت اوسې وره. مهرباني وکړه. پهله خو ډیره مننه چې تاسو مونږ ته ټایم راکو. تاسو ډیر وخت ضایع کول نه غواړم او پهله خو زه دا وایم چې ستا مور او پلار ته سلام وایم. سلامت اوسې. الله دې جنتي کړه. په دې وخت په دې معاشره کې ستا غونې بچي پیدا کړي او ډیره بس هغې نه زه په کویت کې پاتې کېږم. زه تا ته او دا ټول لیدونکو ته زه څه معلومات ورکول غواړم ولې چې دا څو ورځې وشوې زما زړه سوځي. زه خپله لایف ویډیو کولی نه شم. زه به ستا لایف کې یا د بل داسې یار دوست لایف کې چې زه د خپل معلومات ورکوم ورور ضرورت ده. همداسې خلکو ته زما ضرورت ده چې ما سره راشي ما سره ودرېږي خپل پیغامونه ورکړي. بس زه دا پیغام د ټولو لیدونکو ته ورکوم تا ته هم درکوم. دا هغه سړي په باره کې چې کوم سړی په کویت کې پاتې کېږي نوم یې دی شاولي په وطندوز زازي باندې د هغې پیج کولاو دی. صحیح ده. وطندوز زازي یاد به پیژنم. زم په کویت کې پاتې کېږم. دا سړی ما سره په کویت کې پاتې کېږي او دا سړی ما سره په کمرې کې موږ سره شاته کمرې کې 4 کاله پاتې شوی دی. 4 کاله دا سړی ما سره پاتې شوی. د دې معلومات د دې هغه زموږ پښتو کې وتی چې د دې که خجاره د ما نه زیات څوک نه پیژندي. 4 کاله دا سړی ما سره پاتې شوی. د ماښام ټایم دی دا وګوره او داسې ته مې دا رستونې پورته کړي او داس کوم مونځ کوم زه په دې او داسه او په دې ماښام باندې او په دې الله پاک باندې زه قسم خورم چې دا سړی مونځ نه پیژندي. مونځ دا سړی نه کوي بالکل. روجا تیره روجا خبره کوم چې دا سړی روجا نه نیسي. آیا دا څنګه مسلمان ځان ته وایي او نورو ته کافر وایي؟ زموږ پاکستان زه پاکستانی یم پښتون یم الله روبر ټول ورونه یو ټیک شو. آیا دا پښتون ته یا پاکستان ته څنګه دا کافر وایي؟ دا روجا نه نیسي. زما مړه خو د دې زه کم قسم تعریف زه تا ته وکړم ولې چې دې ما سره 4 کاله تیر کړي. آیا دې ته دا نیټ چې دا کنه نیټ سیستم چل وته ما خودلې دې ته فیسبوک آی ډي وته ما خلاص کړو. دا بالکل بې تعلیمه انسان دی. دا خپل نوم نشي لیکلی. دا په خپل نوم نشي لیکلی چې دا په خپل نوم ولیکي. پوه شوې؟ او د دې دغه زه به ته یو څو پروف درته وښیم د دې د لاسه. زه به بیک سایډ کیمرا څنګه ولګوم چې زه د بیک سایډ زه ګوره زه دونه ویډیوګانې نه ګورم خو د دې یو څو ویډیوګانې ما په یوټیوب باندې ولیدې نو زما یې زړه وسو. اوس زمونږ د تللی دی تقریبا یو 5 میاشتې وشو 6 میاشتې چې زمونږ د کامرې نه تللی دی. او زه کوشش کوم چې د دې بیک سایډ کیمرا به زه څنګه ولګوم. ته په دې معلومات ما ته لږ راکړې چې زه د بیک سایډ کیمرا ولګوم. ولا زړګي ما ته پته نه څنګه راځي. د دې زازي شوالي نه دې فریزر ته وګورئ. دې ته ما تالی لګولې دي. دا تالی چې کې دا بیا مشرانو ته عالمانو ته کمزلې کوي. دا د واجی ما دې ته تالی لګولې دي. او بل دا په باتروم کې وګورئ. دا د دې ز پروف درته کوم. دا وګورئ په پښتو کې څه لیکلي دي. په حمام اوبه واچې. په حمام باندې اوبه واچې. ٹھیک شو. باتروم باندې اوبه واچې. نو د دې ګوره ما سره مکمل ریکارډ د دې پروت نن دا لایف ویډیو ته ناشته. بالکل زما زړه سوځي چې دې وخت موږ سره څنګه تیر کړی دی. او دا زه ته قسم خورم چې جمعې مانځه ته ما دا پسولی دا نه دی تلی. د اختر مانځه ته قسم دی دا اوده و. د اختر مانځه ته مې پاسه ونه تلو. والله که یو مونځ پیژني جومات نه پیژني یو شی نه پیژاندي. دا وایي زه مسلمان یم چې څوک ودی چې کلمه تېره کوي زه تا ته ولې کلمه تېره کړمه. دې ته کلمه ورځي نه. دې ته کلمه نه ورځي. او دا خوږو خلکو ته او طالبانو ته او اخوا دې خوا ته دا بغې سره باس کوي. د هغې سره مباحثه کوي. هغې ته بېعزتي کوي. قسم په خدای دا بالکل دې ته زه مسلمان وایم نه. دا مسلمان نه دی. یو مسلمان ته کافر ویل دا ګناه لري. غټه ګناه لري. ٹھیک شو. خو دا مسلمان نه دی. زه دې ته څنګه مسلمان وایم چې دا یو مونځ نه کوي دا یو روژه نه نیسي. روژې کې به دا کار نه رالو. هلکه روژه وې مسافرو باندې روژه نه کېږي. قسم دی دې به روژې خوړلې. مونږ به روژه وه او دا به ناستو دی به خپل خوراک کولو. دا اوس خبره کومه. تېر کال روژې خبره کومه.
د بل کال روجي مخکې روجي نه 3-4 کال ما سره روجي بسلې دي نو په دې لایو ویډیو باندې تا چې ولې تاسو هم په یو ورځ په باس باندې راغله او تاسو هم راغله هغه ویډیو مملي دلی و نو زما د دې وجه زړه سوځیدو او د دې لیدونکو ته د ټولو لیدونکو ته زه د دې اصلیت خایمه چې دا بالکل مسلمان نه دی دا بې تعلیمه انسان دی قسم د تخرم چې دی ته دا نیټ موبایل چل وته نن 4 کال 3 کال مخکې وته ما خشته او ما وته خودلې آی ډي وته ما خلاص کړی و نن هغه لایو ویډیو کوي هغه غونه چې دغه سي خبرې کوي او دغه سي موږ کوي نو زه بالکل په خپل منیم زه یو سوچ کوم چې آیا دا څنګه انسان دی دا نو زستا ټیم خرابول نه غواړم ډیره مننه چې تاسو ما ته ټیم راکو کته سویل ما نه غواړي ست تاسو کول غواړي بالکل تبیدار یم او نور د ماخام منځ ټیم د ز پاسې کوم مونږ کوم ډېر خوشاله بس په دې سره باندې مې زو سیدو خپل زړه بوج می الګ کو دا نه چې زه چاته سپک وایم زم دې شوري تم سپک نه وایم خو د دې اصلیت خایمه چې آیا ته کم قسم انسان تا خو دلته موږ ته پته شته موږ سره پاتې شوی موږ سره 4 کاله پاتې شوی په یو کمرې کې ستا د وجې ما فریزر ته تالې لګولي دی به د فریزر کې یو شی نه پرې خودو د ورځې موږ به چې ماښام چلن وکړو یاره سبا چلن شته زه ټیک شوه ترکاري شته موږ به چې سبا رالو هغه ترکاري به دې خوړلي وه د دې وجې ما فریزر ته تالې ولګولې نه جوس نه ما پکې جوس پرېږدولی شو نه پکې ما داسې بل یو شی دې دپاره ما بیا تالې ولګولې صرف د دې شولي نه باتروم باندې هغه په پښتو کې غټ غټ ورته لیکلي چې په باتروم باندې اوبه واچوي والله دی به په باتروم باندې اوبه نه چولې دا دونه پورې دی به چې په کچن کې کوکینګ وکړو که نه قسم ته تخورم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا محمد رسول الله دا کلمه د زما په کفر بدله شي چې هغه کوکینګ ولا پتیلا دیشکای ادګه هغه به مکمل افتاد وافت پروتو چاغي کې به موږ د پښتو کې ملوچ وایو چاغي کې به د سخوالي واجب ملوچ به شو دوله به بینونه کولو خو دا شکر دی چې زموږ نه وستلې دي او دا چا په کمرې کې نه پرېږدولو دا قسم دی چې په ګاډي کې دې څو شپې کړي دي دا والله چې موږ د کمرې نه ایستلی دی دا والله د ستا ویډیوز کې شوه پته نشته چې زمونږ نیټ لاړو او که